بیا د تیروتنو تکرارول. په پوره ډاډ سره ویلی شم چې د ځمکې پر مخ به داسې انسان پیدا نه کړئ چې تیروتنه یې نه وي کړې. انسان همغه د زیږېدنې له وخته له تیروتنو سره لاس او ګریوان دی او د وخت په تیرېدو او د خپل ذهن په کارولو سره له خپلو تیروتنو زده کړه کوي. که چیرې تیروتنه ونه کړو پاخه به نه شو او که تیروتنه ونه کړو اصلا بریا ته ونه رسیږو. خو ستونزه به هغه مهال لویه شي چې انسان یوه تیروتنه بیا تکرار کړي او له خپلې تیرې تیروتنې زده کړه ونه کړي. ټول انسانان تیروتنې کوي خو ټول انسان له خپلو تیروتنو درس نه اخلي. ځینې انسانان یوه تیروتنه بیا ترسره کوي او کله چې هیڅ پرمختګ نه کوي حیران پاتې کیږي چې لامل یې څه دی. کله چې د تیروتنې مرتکب کیږو پر خپله دغه تیروتنه باندې مو اعتراف کولی شي سخت وي، ګواکې چې د دغې تیروتنې په منلو سره زموږ ارزښت کمیږي. دغه ډول فکر او نظر درلودل د لویو ستونزو زیږونکی دی، ځکه وروستیو څېړنو دغه پخوانۍ خبره ثابته کړې ده چې خپلو ټولو اړخیزو تیروتنو د مسؤلیت پر غاړه اخیستل او انکار نه ترې کول د یادو تیروتنو له تکرار څخه د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره او یوازینۍ لاره ده. د مشیګان پوهنتون د ارواپوهنې د ازمایښتي کلینیک څېړونکو په خپله یوه څېړنه کې دې پایلې ته رسېدلي دي چې کله خلک تیروتنې کوي له دغه دوه ډلو څخه په یوه پورې هرومرو تړاو لري. لومړۍ ډله چې سټاټیک فکري لیدلوری لري پر دې ته ورته جملو باور لري. په اړه یې هېڅ مه راته وایه، هېڅ کله په دغه کار کې ښه نه ځلیږم. دویمه ډله چې د مخ پر ودې فکر لیدلوري څخه برخمن دي پر دې ډول عبارتونو باور لري. ښه شو چې متوجه شو. اجازه راکړه چې پوه شم د کار په کومه برخه کې مې تیروتنه کړې ده تر څو بیا راڅخه تکرار نشي. د یاد ازمایښت یو څېړونکی وایي تیروتنو ته په کتو خپل ډیر وخت او انرژي د هغو د اصلاح لپاره لګوو. پایله یې دا ده چې تیروتنه ستاسو په ګټه تمامیږي. هغه کسان چې مخ پر ودې فکري لیدلوری لري پرته له دې چې فکر وکړي چې څه پېښ شوي دي له تیروتنو څخه سرلوړي او بریالی راوځي. دا ځکه چې هغوی خپلې تیروتنې مني او له هغو څخه د ځان د لا غوره لپاره ګټه اخلي. برعکس د سټاټیک فکري لیدلوري لرونکي خلک د تیروتنو په ترسره کولو تورن دي، ځکه پر هغو باندې د سترګو پټولو لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. بریالي او باوښه انسانان په هیڅ وجه له تیروتنو او خطاو څخه په امن کې نه دي، خو یوازې د هغوی فکري لیدلوری چې هغوی ته د دې توان ورکوي څو له خپلو تیروتنو زده کړه وکړي. یا په بل عبارت هغوی د تیروتنې پر هغو ریښو ځان پوهوي چې درد سر یې رامنځته کړی او اجازه نه ورکوي څو یو ځل بیا د یادې تیروتنې ترسره کړي. ځینې تیروتنې چې لاندې به یې ولولئ دومره وسوسه اچوونکي او اندېښمنوونکي دي چې موږ ټول ځینې وخت مرتکب کیږو. په داسې حال کې چې تقریبا ټول دغه ډول تیروتنې کوي او باوښه او ځیرک انسانان یوازې یو ځل مرتکب کیږي. البرت انشتین ویلي دي جنون یعنې دا چې یو کار بیا ترسره کړو او د یوې متفاوتې پایلې تمه ترې ولرو. باوښه انسانان په مختلفو طریقو عمل کوي او په هر یوه کې یوازې یو ځل د تیروتنې یا ناکامۍ تجربه پر ځان مني. حقیقت ښکاره دی که مخکینۍ تګلارې او طریقې ته دوام ورکړئ هغه پخوانۍ پایلې و بیا ترلاسه کړئ. دا چې څومره یوې بېلې او نوې پایلې ته په تمه اوسئ هېڅ ارزښت نه لري. باوښه او بریالي انسانان پوهیږي چې که چیرې د یوې نوې او متفاوتې پایلې غوښتونکی وي اړینه ده چې خپلې تګلارې او طریقې ته بدلون ورکړي ان که دغه چاره ځورونکې هم وي. خو باوښه انسانان له ځنډ پرته پوهیږي چې د ټولو راضي کولو ناشوني دي او د ټولو د راضي کولو لپاره هڅې کول په پایله کې هیڅ چاته رضایت نه ور په برخه کوي. باوښه انسانان پوهیږي چې د اغیزناکه اوسېدو لپاره باید د اغیزناکو ټاکنو جرأت ولري، هغه ټاکنې چې د هغوی له نظره صحت لري او البته شونې ده چې د ټولو رضایت له ځان سره ولري. تیروتنې باید په چټکۍ سره تاسو ته یادونه وکړي چې د کار یو اړخ
ستونزه لري او په پایله کې باید له یادو شرایط سره موافقت او همغږي ترلاسه کړي. که څه هم له هر څه اړینه دا ده چې تاسو باید له دغو شرایطو درس واخلئ تر څو په راتلونکي کې خپلو ټاکنو تصمیمونو او کړنو ته لا ښه والی ور په برخه کړئ. له تېروتنو څخه د درس اخیستو لپاره خپل نظریاتو ته بدلون ورکړئ. کله چې یوه تېروتنه رامنځته کیږي ډېره اړینه ده تر څو تاسو هم د خپلې ارادې او عزم د پیاوړي کولو لپاره د یوه بل چانس په توګه پام کې ونیسئ. له تېروتنو څخه د درس اخیستو لپاره خپلو نظریاتو ته بدلون ورکړئ. کله چې یوه تېروتنه رامنځته کیږي ډېره اړینه ده تر څو تاسو هغه د خپلې ارادې او عزم د پیاوړي کولو لپاره د یو بل چانس په توګه په پام کې ونیسئ. د خپلې تېروتنې د ارزولو لپاره وخت وټاکئ او له ځانه وپوښتئ غوښتل مې چې کوم کار ترسره کړم، د کار کومه برخه کې تېروتنه وشوه. ډېره مهمه ده تر څو موقعیت د خپلې تېروتنې په اړه په مبالغې کولو لوی ونه ښایئ. په ډېرې اسانۍ سره څه ډول چې دی ووینئ او د ستونزو د حل له نظره هغه ته نږدې شئ. په دغه وخت کې ډېره غوره ده تر څو د خپل نظر بدلون له هغې ستونزې رابېل کړئ چې رامنځته کړې مو ده تر څو د دغه غیر منتظره پیښو په سبب له رامنځته شوو فرصتونو ګټه واخلئ. له ځانه وپوښتئ دغه تېروتنه څه ډول ګټوره ده، دلته څه ډول فرصت موجود دی. د کار ستونزه مو پیدا کړئ څو له خپلو تېروتنو زده کړه وکړئ. له تېروتنو سره د جوړجاړۍ یوازینۍ لاره دا ده تر څو د ترسره شوې تېروتنې او د هغې رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه بشپړه پوهه ترلاسه کړئ. له ځانه وپوښتئ چیرته مې تېروتنه وکړه، له دغې تېروتنې څخه څه زده کولی شم، کومه پیښه د دغې تېروتنې د رامنځته کېدو لامل شوه، څه ډول کولی شم چې د دغو تېروتنو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړو، دغه تېروتنې څه ډول زما د فکر طرز او ډول ته بدلون ورکړی دی. له تېروتنو څخه د درس اخیستو لپاره یو عملي پلان او پروګرام جوړ کړئ. اوس چې د رامنځته شوې پیښې په اړه بشپړه پوهه او درک لرئ د دې وخت را رسېدلی تر څو یو عملي نقشه طراحي کړئ تر څو مشخصه کړئ چې له دغه تېروتنې وروسته په راتلونکي کې خپلې چارې څه ډول په یوه بېله او بله بڼه ترسره کړئ. له ځانه وپوښتئ کوم کارونه باید په بله بڼه ترسره کړم، نور خلک څنګه دې ته لاسرسی کوي، څه ډول باید پیل وکړم، له دغه تېروتنې څخه باید په راتلونکي کې څه ډول ځان وساتم. د یادو پوښتنو د ځوابولو لپاره وخت ځانګړی کول له تاسو سره مرسته کوي څو داسې یوې ارزښت وړ پوهې ته ورسیږئ چې موخو ته مو د رسېدو په لاره کې د خپل پرمختګ لپاره هرومرو ورته اړتیا پیدا کوئ. انعطاف نه منونکی اوسېدل کیدای شي چې د انعطاف پذیرۍ یا نرمښت د ګټو په اړه مو بیا اورېدلي او یا مو تجربه کړې وي. دا هغه شخصیتي ځانګړنه ده چې په مختلفو خلکو کې درجې توپیر لري او د نورو تجربو پر وړاندې د اشخاصو د غبرګون ډول څرګندوي. مخکې له دې چې د انعطاف پذیرۍ بحث ته دننه شو دلته د هغو کسانو د ځانګړنو په هکله لنډې خبرې کوو چې له دغه نعمت څخه بې برخې دي. د انعطاف پذیرۍ نه درلودونکي کسان تړلی ژوند لري. نوې تجربې د هغوی لپاره چندان جذابې او ارزښت لرونکې نه دي او له خپلو پخوانیو تجربو سره د ډېر راحت احساس لري. له دې سربیره له نوو تجربو سره د مخ کېدو پر مهال د هغوی له منځه آشنا تجربې غوره کوي په داسې بڼه چې د یوې موضوع د ټاکلو پر مهال هغه یوه غوره کوي چې ډېره بلدتیا ورسره ولري پرته له دې چې ډېر احتمال لرونکو ګټو نورو عواملو ته پام وکړي. انعطاف ناپذیره کسان ښایي پر هغه لار او مسیر باندې تګ راتګ غوره وبولي چې ورسره عادت شوي دي او د خپلې لار یا مسیر بدلون ته په اسانۍ نه حاضرېږي. سره له دې چې دغه کسان د خپلو فعالیتونو لپاره یو محدوده ساحه غوره کوي خو د خپل فعالیت له ټاکلې ساحې د علاقې او لیوالتیا ښودلو پر مهال ډېر ثبات څخه برخمن وي. همدارنګه هغوی د خپل سیاسي او ټولنیز وضعیت د ساتلو لپاره هم په بشپړه توګه لیواله دي. نوي بدلونونه د دغه ډلې اشخاصو په وجود کې کړکېچ او ناراحتۍ رامنځته کوي تر دې چې له یاد نوو بدلونونو سره عادت وکړي.
د انعطاف ناپذیره کسانو برخلاف انعطاف پذیره یا نرم خویه کسان د خپلې دروني او باندنۍ نړۍ په هکله حساس او اندېښمن دي او ژوند د تجربې له اړخه غني دی. دا ځکه چې هغوی نوې تجربې خوښوي، غواړي چې هغوی لمس کړي او په خپل ورځني ژوند کې ګټه ترې واخلي. هغوی ځینې وخت په خپله د تجربې په لټه کې ځي او هڅه کوي چې د تجربو مختلف ډولونه له ځان سره ولري. هغوی د نورو عقیدو او ارزښتونو منلو ته لیواله دي او د نوو فکرونو اورېدو، لیدو او څېړلو ته په لوړه کچه لیوالتیا او علاقه څرګندوي. هغوی له خپلو او یا سنتي عقیدو سره لږه دلچسپي ښایي. البته دغه مسله په دې معنا نه ده چې هغوی د تل لپاره د نوو عقیدو د منلو او لاسته راوړلو په لټه کې دي. کیدای شي همداسې یو څه وي او یا نه. هغوی لیوالتیا لري څو دغه ډول نوي نظریات واوري، ویې څېړي او تر پاملرنې لاندې یې ونیسي. که څه هم چې له هغه وروسته یې ومني او یا یې ونه مني. دغه ډله کسان هیجاني دي او د مثبت او منفي هیجاناتو ګڼ شمېر ډولونه تجربه کوي او په هغو کې د دغه هیجاناتو د تجربې کچه د نورو خلکو په پرتله لوړه ده. انعطاف پذیره خلک ډېر په پیژندل شوو او سنتي مسایلو پسې نه ځي. هغوی لیوالتیا لري څو تل پوښتنې وکړي او د سیاسي، ټولنیزو او اخلاقي عقایدو منلو ته چمتووالی لري. دغه لیوالتیاوې په دې معنا نه دي چې هغوی غیر اصولي خلک دي او خپلو اصولو او عقایدو ته پابنده نه دي. یو انعطاف پذیره شخص کیدای شي د خپلو ارزښتونو سیستم ته په مسؤلانه بڼه ځواب ورکړي، خو یو سنتي یا انعطاف ناپذیره شخص د دغه څه پر وړاندې له خپل ځانه دفاع کوي. انعطاف پذیري یا انعطاف ناپذیره اوسېدل کوم یو؟ د ارواپوهانو له نظره انعطاف پذیر انسانان سالم او د ودې په حال کې کسان دي. هغوی د اجباري بدلونونو په اړه مناسب غبرګون لري او په ډېرې راحتۍ سره یې زغمي. د بیلګې په توګه په یو فرهنګي برخه کې به د انعطاف پذیره شخص ژوند له خپل فرهنګ څخه ساده او د زغملو وړ وي، نسبت انعطاف ناپذیره شخص ته چې په سختۍ سره کولی شي ورته شرایط وزغمي. دا چې له نورو شرایطو سره توافق د هر چا لپاره له ستونزو سره مل دی، خو انعطاف ناپذیره کسان ورسره لا ډېره ستونزه او ناراحتي لري. په هر حال او د یادو ټولو مسایلو په پام کې نیولو سره د انعطاف پذیرۍ درلودل یا نه درلودل د موقعیتونو او شرایطو په تقاضا او غوښتنې پورې تړاو لري. ځینې موقعیتونه او شرایط د انعطاف پذیرۍ ضامن دي او ځینې شرایط بیا د نرم خوی او چلند نه درلودلو ته ډېره اړتیا لري. په حقیقت کې هر ډله کسان کولی شي چې په ټولنه کې ګټور او مضر کارونه ترسره کړي. کله چې وینو چې ارزښتونه مو د نورو شرایطو له امله تر پښو لاندې کیږي، په داسې یو حالت کې انعطاف پذیري له مبارزې څخه تېښته ګڼل کیږي او د معنوي ارزښتونو ساتنې ته زموږ ژمنتیا او شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي. په دا ډول حالاتو کې که چیرې په رښتینې توګه باوري یو چې ارزښتونه مو د توجیه وړ او سپېڅلي دي، نرم خویي او چلند نه درلودل به یوه غوره ټاکنه وي. په مدیریت کې انعطاف منل د مدیریت د اصولو لومړني درسونه وایي چې د یو پیاوړي ټیم یا کاري ډلې له درلودلو پرته یو مدیر نشي کولی چې چارې په سمه توګه پر مخ بوځي او د خپلې ادارې یا شرکت ټاکلو موخو ته ورسیږي. د یو پیاوړي کاري ځواک درلودل چې د یو لړ ځانګړنو لکه باور او اعتماد، تخصص، ژمنتیا، عمومي پوهې، د خدمت کولو د انګیزې، ټولنې د سالمې پاملرنې درلودل، له مالي فساد څخه د لرېوالي او لسګونه نورو مثبتو ټکو لرونکی وي. په یو اداري چاپیریال کې د مدیرانو لوړپوړو چارواکو له لومړنیو اړتیاوو او لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. د پیاوړو او وړ لوبغاړو، منظمو تمرینونو، استعداد لرونکو مربیانو او سرمربیانو له شتونه پرته نشو کولی چې یو پیاوړی او بریالی ورزشي ټیم تشکیل کړو. خو کله چې ټولې اسانتیاوې او د اړتیا وړ امکانات په واک کې ولرو، څه باید وکړو؟ کله چې لازمه پوهه، تجربه، ژمنتیا، تمرین، سالمه غذا، مناسبه ځمکه او ګڼ نور د اړتیا وړ امکانات په لاس کې نه وي، څه باید وکړو؟ له شک پرته چې د لوی مدیر رول همدغلته څرګندېږي. مسؤل اشخاص اړ دي تر څو په هره برخه کې فکر وکړي، د لارې نقشه او پلان ترتیب کړي، د خپلو چارو لپاره لنډ مهاله او اوږدمهاله پروګرام جوړ کړي او له هر څه اړینه دا ده چې په ټیم او اداره کې پر لازمو اصلاحاتو لاس پورې کړي او د ټیم مدیریتي اصلاحات باید د تل
لپاره لومړی د خپل ځان او فکر له اصلاح څخه پیل شي. یو ارزښتناکه مدیر د خپل ځان په اصلاح سره د خپل ټیم ارزښت او مقام لوړوي. که چیرې په غوسه کېدو ستونزه حل نه کړي، پر ځای له مسکا کار اخلي. که چیرې مهرباني د اړتیا وړ پایله نه ورکوي، بدلون ته یې مخه کوي او دغه بدلون کولی شي د مسؤل مدیر یا چارواکي له وجوده پیل او آن د ادارې یا کاري ډلې تر ټولو ټیټې سطحې او یا پوسټ پورې دوام وکړي. د هر مدیر فردي وړتیاوې د هغه د ډلې او ټیم په کاري ژوند کې ځانګړی مقام لري. خو تر ټولو اړینې وړتیاوې په دې کې دي چې وکولی شي یوه کاري ډله یا ټیم په اغیزناکه بڼه مدیریت کړو او د اشخاصو د یوې ډلې د اداره کولو لپاره انعطاف پذیره اوسو. د انعطاف او نرم خویۍ نه درلودل د بشر له تر ټولو بدو نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. هغوی چې هره ورځ وایي چې موږ د بدلون وړ نه یو او یا وایي چې زموږ عمر د بدلون کولو وړ نه دی، پر له منځه تلو او فنا کېدو محکوم دي. د یو ارزښتناکه مدیریت ځلیدونکې نښې له کاري چاپیریال او کارکوونکو سره په مناسب جوړجاړي او انعطاف پذیرۍ کې څرګندېږي. باید زده کړه وکړو چې له نورو سره اغېزناکې اړیکې ټینګې کړو او له هر چا سره د هغو په خوښه اړیکې ولرو. د نورو لپاره لږ تر لږه د خپل ځان په اندازه ارزښت قایل شو. خلکو او کارکوونکو ته په کومه سترګه وګورو. هیڅکله د خپلو همکارانو او کارکوونکو له افکارو او طرحو څخه ویره ونه لرو او هر تهدید او خنډ پر یو زرین فرصت بدل کړو. باید زده کړو چې په ټولو چارو کې یو انعطاف پذیر او د خپلو پخوانیو سنتي ذهنیتونو د بدلون لپاره یو چمتو ټیم واوسو. اړینه ده چې نوې لارې او طریقې په پرله پسې توګه وازمایو. د یوې نوې لارې د ازمایلو مفهوم د تېروتنو او غفلتونو تکرارول نه دي. مثبت فکر لرونکي اشخاص له بدلونونو سره نیک چلند لري او همدغه کار د بریالیتوب له پیاوړو رازونو څخه ګڼل کیږي. لوړو موخو ته د رسیدو لپاره له بدلونونو سره توافق او جوړجاړی سخت او ناشونی کار نه دی. که تر پرونه پورې لیکل او لوستل د سواد درلودل نښې وي، خو نن ورځ داسې نه ده او له بې سواده څخه د یو باسواده شخص د توپیر کولو لپاره معیار بدلون کړی دی. ښایي ستاسو لپاره جالبه وي چې پوه شئ په تېره پیړۍ کې د سواد مفهوم ډېر شمېر بدلونونه کړي دي او دا د سواد څلورم تعریف دی چې د یونسکو ادارې له لارې په رسمي بڼه اعلانیږي. په خلاصه ډول او د دغه تعریف له مخې باسواده هغه څوک دی چې وکولی شي د خپلو لوستنو او پوهې په مرسته په خپل ژوند کې بدلون رامنځته کړي. د بحث په دوام او له لومړي سره تر ننه پورې د سواد تعریفونو ته له لنډې کتنې وروسته د پوهې او علمي لاسته راوړنو پر بنسټ په ژوند کې د بدلونونو د رامنځته کولو په اړه ځینې مهم ټکي واضح کوو. د سواد لومړنی وړاندې شوی تعریف یوازې په مورنۍ ژبه لوستلو او لیکلو ته محدود شوی و. د دغه تعریف له مخې هغه څوک باسواده ګڼل کېده چې په مورنۍ ژبه د لیکلو او لوستلو وړتیا یې درلودله. د شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د سواد لپاره دویم تعریف وړاندې کړ. په دغه نوي تعریف کې پر مورنۍ ژبه باندې د لیکلو او لوستلو له وړتیا سربیره له کمپیوټر څخه د ګټې اخیستلو او د یوې بلې بهرنۍ ژبې د زده کړې وړتیا هم زیاته شوه. پر دې اساس هغه څوک باسواده ګڼل کېدل چې په مورنۍ ژبه لیک او لوست وکړی شي او ترڅنګ یې پر کمپیوټر پوه شي او لږ تر لږه یوه بله بهرنۍ ژبه خبرې وکړی شي. نړیوال سازمان د 21مې پیړۍ په دویمه لسیزه کې یو ځل بیا د سواد مفهوم او تعریف کې بدلون رامنځته کړ. په دغه دریم تعریف کې د سواد درلودلو څرنګوالی په بشپړه توګه بدل شو. د باسواده ګڼل کېدو لپاره داسې مهارتونه اعلان شول چې د یادو وړتیاو او مهارتونو درلودل د شخص د باسواده ګڼل کېدو لپاره پیژندل شوي معیارونه وو. یاد مهارتونه عبارت دي له عاطفي سواد، له کورنۍ او ملګرو سره د عاطفي اړیکو د ټینګولو وړتیا، ارتباطي سواد، له نور سره د مناسبو اړیکو ټینګولو وړتیا او د ټولنیزو آدابو پیژندل، مالی سواد، د کورنۍ د مالی مدیریت وړتیا او همدارنګه د لګښت او سپما د اصول او تګلارو پیژندل. رسنیز سواد، دا چې شخص پر دې پوه شي چې کومه رسنۍ معتبره او کومه نامعتبره ده. روزنیز سواد، په غوره بڼه د خپلو ماشومانو د روزنې
ارزونې وړتیا، له کمپیوټر سره د کار کولو سواد، له کمپیوټر څخه د ګټې اخیستو پر مهارتونو پوهېدل، روغتیایي سواد، د سالمې تغذیې او ناروغیو د کنټرول لپاره په لازمو لارښوونو او مهمو اطلاعاتو پوهېدل، قومي او نژادي سواد، د تبعیض نه کولو پر بنسټ د نژادونو او قومونو پیژندل، د ژوند کولو د چاپیریال سواد، د ژوند د چاپیریال د ساتلو پر لارو چارو پوهېدل، تحلیلي سواد، د مختلفو نظریاتو د تحلیل، ارزونې او پیژندلو وړتیا، او له وړاندوینې او تعصب پرته د منطقي استدلالونو پر کار اچول، د انرژۍ سواد، د بدني انرژۍ د مصرف د مدیریت کولو وړتیا، علمي سواد، له پوهنتوني سواد سربیره له مناسبو علمي او عقلاني تګلارو څخه په کار اخیستو د مسایلو د حل او فصل کولو او په اړه د بحث کولو وړتیا درلودل. له دې هر څه سره سره یونسکو یو ځل بیا د سواد په تعریف کې بدلون رامنځته کړ. په دغه نوي تعریف کې د بدلون رامنځته کولو وړتیا درلودل د باسواده اوسېدو لپاره معیار ټاکلی دی. یعنې د دغه تعریف پر بنسټ هغه کس باسواده ګڼل کیږي چې له پلو لوستون او زده کړو څخه په ګټې اخیستو وکولی شي چې په خپل ژوند مثبت او د پام وړ بدلون رامنځته کړي. په اصل کې دغه تعریف د مخکیني هغه بشپړونکی دی، ځکه پر یو موضوع باندې یوازې پوهېدل پر هغې باندې د عمل کولو په معنا نه دي. په هغه صورت کې چې مهارتونه او ترلاسه شوې پوهه په ژوند کې د معنا لرونکي بدلون د رامنځته کېدو لامل شي، هغه مهال ویلی شو چې دغه شخص باسواده دی. د ګڼو بدلونونو په راوستو سره وړاندې شوي دي. پام وکړو پوه به شو چې که چیرې انعطاف پذیري ونه لرو وبه نه شو کړی چې ان د باسواده کسانو په ډله کې وشمیرل شو. که چیرې هغه ډاکټر یا انجینر چې د خپل یو داسې کتاب د مطالعه کولو په حال کې وي چې 30 یا 40 کاله مخکې لیکل شوی دی، باوري اوسئ چې هغوی یو غوره ډاکټر یا انجینر نشي ګڼل کېدی، ځکه که چیرې یو شخص خپل ځان له ورځني پوهې او عصري ښوونیز سرچینو سره همغږی نه کړي، پوهه او سواد د باور وړ نه دی. هیره دې نه وي چې له پوهې او مطالعې پرته انعطاف پذیري شونې نه ده او د ستونزو او خنډونو د له منځه وړلو یوازینۍ لار پر ځان باندې د خطر منلو د وړتیا درلودل او نوې پوهې، نوښت او ابتکار ته مخه کول دي. د تمرکز نه درلودل. هرومرو تاسو هم موافق یاست چې که چیرې پر یو کار باندې تمرکز ونه لرو د پام وړ او مطلوبې پایلې ته به ونه رسیږو. که د موټر چلولو په حال کې وي او خپلې ډریورۍ او مسیر ته د پام کولو لپاره متوجه ونه اوسو، حتمي ده چې حادثه به کوو. په فردي، کورني، ټولنیز او کاري ژوند کې هم که تمرکز ونه لرو، کارونه به مو تل ګډوډ وي او له تمې سره سمې پایلې به مو لاسته نه راځي. د تمرکز نه درلودل ستونزه د حل کېدو وړ ده او یوازې یو څه تمرین ته اړتیا لري. هر څومره چې ډیر تمرکز وکړو همغومره به ډیره بریا ترلاسه کړو. هغه عوامل چې د خلکو د تمرکز نه درلودلو لامل کیږي: سترس او اندېښنه پر تمرکز باندې مستقیم اغیزې لري او د مغز د شناختي برخو، د مغز هغه برخې چې د دقیق او چټک فکر کولو دندې لري، خلاف عمل کوي، چې په پایله کې غوسه او اندېښمن اوسېدل تمرکز کول لا سختوي. د ویسکانسین میډیسن پوهنتون څېړونکو ثابته کړې ده چې د ریلاکشن یا آرام او استراحت کولو له تکتیکونو څخه ګټه اخیستل د دې لامل کیږي څو پر هغه عواملو باندې چې ستاسو د تمرکز نه کولو لامل سبب کیږي لا ډیر کنټرول ولرئ. همدارنګه په UCLI پوهنتون کې یوه بله څېړنه ښایي چې پر اختلال او تمرکز نه درلودلو باندې اخته لوړ عمر لرونکي کسان کولی شي د مراقبې په مرسته خپل تمرکز کول ته ښه والی ورکړي او خپله د اندېښمنتوب او ډپریشن کچه راکمه کړي. مراقبه په بدن باندې د ذهن د تمرکز کولو په معنا ده چې په هغې کې شخص په آرامۍ سره خپل دروني وجود ته پام کوي تر څو ذهني او جسمي آرامتیا ته ورسیږي. تمرکز او مراقبه د انسان لپاره آرامتیا، د درد کمیدل او همدارنګه د روغتیا او سلامتیا زیاتوالی له ځان سره لري. لږ خوب کول. که چیرې د شپې لخوا ښه خوب ونه لرئ او د دې کار د ترسره کولو پر مهال تل د فکر کولو او چورت وهلو په حال کې اوسئ، ستاسو تمرکز ګډوډېږي. نو له تمرکز نه درلودلو څخه د مخنیوي لپاره داسې پلان او پروګرام جوړ کړئ چې د شپې لخوا په منظمه توګه ویده شئ، او که د ورځې لخوا د ډیر کار له امله ستړي
او خسته کیږئ د څو دقیقو لپاره چورت ووهئ او فکر وکړئ. له دندې یا کار څخه رضایت نه درلودل. طبیعي ده چې خلک ځینې وخت له خپل کار او دندې څخه د نارضایتۍ احساس کوي. کیدای شي له خپل رئیس یا یو همکار سره د چلند او مخ کېدو پر مهال له ستونزې سره مخ شي او یا رئیس تاسو له چلند څخه ناراضه وي. که چیرې د کار چاپیریال ستړی او یا پروژه خسته کوونکې وي تمرکز کول سختیږي او دا په بشپړه توګه یوه طبیعي چاره ده. خو که نشئ کولی چې پروژه مو په بشپړه توګه سرته ورسوئ، پروژه مو پرته له کوم اساسي ستونزې نه پر ټاکلې نیټه پای ته نه رسیږي او یا په اړونده برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کیږئ. هرومرو درملنې او یا نوې دندې ته اړتیا لرئ. د ورزش او فزیکي فعالیت نه درلودل. څېړنو ښودله ده چې منظم ورزش ذهن مو پیاوړی او فعاله ساتي او د حافظې او یاداښت قوت لا پیاوړی کوي. دغه لوړ عمر لرونکو کسانو ورزش ته پاملرنه کول چې د تمرکز او توجه کولو په برخه کې اختلالات لري ډېره اړینه ده. د ډاکټر ویلنس په وینا هغه ناروغان چې ورزش کوي د توجه او تمرکز کولو وړتیا یې ورځ تر بلې لوړه او هیله بښونکې کیږي. لوږه ذهن د خپل فعالیت او تمرکز کولو لپاره په ځانګړې توګه د سهار لخوا د اړتیا وړ انرژي او خوړو ته اړتیا لري. ځکه هغه مهال چې وږي یاست لنډ مهاله حافظه مو په سمه توګه فعالیت نشي کولی او د دې لامل کیږي څو تمرکز ونشئ کړی. نو غوره ده چې هرومرو سباناری وکړئ. ګرځنده موبایل ستاسو وخت نیسي، حواس مو په بشپړه توګه ګډوډوي او د تمرکز کولو مخه مو نیسي. نو د کار کولو پر مهال مو ګرځنده موبایل سایلنټ کړئ تر څو په ښه توګه تمرکز وکړی شئ. ټولنیزې رسنۍ تر بل هر څه ډېرې د کار کولو پر مهال د تمرکز د نه درلودلو لامل کیږي. نو د کار کولو پر مهال په هیڅ وجه له فیسبوک، ټویټر یا انسټاګرام څخه کار مه اخلئ. مزاحم فکرونه. ځینې فکرونه ځورونکي دي. که چیرې دغه ډول افکار تل په خپل ذهن کې مرور کوئ تمرکز به مو ګډوډ شي او خپل تعادل له لاسه ورکوئ. شور ماشور. که په داسې یو ځای کې پر کار بوخت یاست چې له شور ماشوره ډک دی نو غوره ده چې د کار کولو ځای ته مو بدلون ورکړئ تر څو په ښه توګه وکولی شئ چې مطلوبه پایله لاسته راوړئ. پر یوه وخت د 2 کارونو ترسره کول. هرومرو مو د کورنۍ له مشرانو اورېدلي دي چې 2 هندوانې په یو لاس کې نه نیول کیږي. دغه متل د همداسې یو وضعیت ښکارندوی دی چې په یوه وخت کې 2 یا څو کارونه نشو ترسره کولی او که تر سره هم کړو ښایي په بشپړه توګه د پلان او پروګرام له مخې پر مخ ولاړ نه شو او د خوښې وړ پایلې ترلاسه نه کړو. د چارو د څارلو او ارزونې د توان نه درلودل. د بریالیو انسانانو له ځلانده ځانګړتیاوو څخه یو هم دا ده چې هغوی د خپلو چارو او فعالیتونو نظارت او څارنه کوي. هر انسان په ژوند کې د داسې پلانونو او پروګرامونو لرونکی دی چې د عملي کول هڅه یې کوي. دغه پلانونه څارنې او نظارت ته اړتیا لري او د مناسب نظارت او څارنې په نه شتون کې د هغو د بشپړېدو امکان ناشونی ښکاري. د چارو نظارت او څارنه د سپین سترګۍ په معنا نه ده. ځینې وخت پیښیږي چې تاسو خپل ملګري، رئیس یا همکار ته یو پیغام، لیک یا ایمیل استولی دی خو هغوی د خپلې بوختیا یا بیړې له امله ژر ځواب نه دی درکړی. په داسې حال کې چې تاسو لازمه ګڼئ څو د مقابل لوري ځواب هر څومره ژر ترلاسه کړئ. په دې صورت کې چیرې تاسو یاده موضوع په غور سره تر څار او نظارت لاندې ونه نیسئ د خوښې وړ ځواب د ترلاسه کولو امکان به ډېر کم وي. نو غوره ده چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې د خپلو پلانونو او پروګرامونو اړوند موضوعات په منظم ډول وڅارو او نظارت پرې وکړو تر څو چې ټاکلې موخې ته ورسیږو. ډېرې خبرې کول. آیا تاسو داسې یو څوک پیژنئ چې ډېرې خبرې کوي؟ ټول له هغه سره مینه ولري. هیڅ یو له موږ څخه له خپل هغه ملګري، همکار یا ګاونډي سره مینه نه لرو چې ډېرې خبرې کوي او هرومرو پیښه شوې ده چې ډېر ځله مو هغه په کوم ځای کې لیدلی دی خو هڅه مو کړې چې ومو نه ویني ځکه چې د هغوی د ډېرو خبرو د اورېدو حوصله نه لرو او نه غواړو چې خبرې یې واورو. په دې کې شک نشته چې خبرې اترې له نورو سره د اړیکو د ټینګولو لپاره د انسان د بنسټیزو اړتیاو له ډلې څخه دي خو ځینې وخت کولی شي د ستونزو د رامنځته کېدو سرچینه واوسي.
ځینې وخت ډیری او له حده وتلې خبرې کول پر داسې یوه ستونزه بدلیږي چې باید د علمي او مناسب چلند په مرسته یې له منځه یوسو. مارټین لوټر وایي ما دا هنر زده کړی چې کله د ویلو لپاره څه ونه لرم خاموشه پاتې شم. په رښتیا هم خاموشه پاتې کېدل هغه هنر دی چې په اسانۍ نه زده کېږي. څومره ډېر دي هغه کسان چې له دغه هنر څخه د برخمن کېدو لپاره نه پوهېږي چې خپلې خبرې څه ډول پای ته ورسوي او د بیا تکرار له لارې خپل ځان او اورېدونکي له ستړیا او خستګۍ سره مخ کوي. ای کاش چې تل وکولی شو د سعدي دغه نصیحت د خپل غوږ د پاسه وځړوو. د خبرو کولو مجال او اړتیا ته مخکې له مخکې پام کوه. د ډېرو او بې ګټو خبرو له لارې خپل قدر او ارزښت مه کموه. ځینې وخت کیدی شي له داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې له شخصیتي اړخه ډېرې خبرې کوونکي دي او دغه موضوع د دې لامل کیږي څو په ناخودآګاه توګه وغواړئ چې له هغو لرې لاړ شئ او غوره ګڼئ چې هیڅکله ورسره مخ نه شئ. ډېری خبرې کول له ښو خبرو کولو سره توپیر لري. هغه څوک چې پند لرونکي او ښې خبرې کوي په ټولنیزو اړیکو هیڅ څوک تېښته او لرېوالی نه ترې غوره کوي او له هغه سره له خبرو کولو او ناستې ولاړې خوند اخلي. خو هغه کسان چې له حده زیاتې خبرې کوي د دې لامل کیږي تر څو د خپلو شاوخوا کسانو حوصله ختمه کړي او هغوی هم ونه غواړي چې له دغه شخص سره خبرې وکړي. په ځینو هغه کسانو کې چې د خبرو اترو له یو ډول وسوسې او اختلال سره مخ دي دغه چلند تر سترګو کېږي. هغوی خپلې خبرې چې له نورو سره شریکوي له خپلو ټولو جزئیاتو سره بیانوي او په دا ډول خبرو کولو سره غواړي ډاډه شي چې اورېدونکي له خبرو څخه ناسم اخذ نه دی کړی او په پایله کې پر خبرو پیل کوي. له ټولو جزئیاتو سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. هر څه په تفصیل بیانوي او غواړي چې د بحث وړ موضوع د مقابل لوري لپاره په ښه توګه روښانه او واضح شي. فرض کړئ چې په یو مجلس کې ناست یاست او یو کس له دمې پرته پرله پسې توګه خبرې کوي. هغه د خپلې تېرې ورځې د غرمې له ډوډۍ رانیولې بیا تر مهمو سیاسي مسایلو پورې پر هر څه باندې پر تفصیل خبرې کوي. د شاوخوا ټول کسان ستړي کوي او پر دې نه پوهېږي چې ځینې وخت سکوت کول څومره خوند لري. که چیرې تاسو هم د دا ډول کسان په واسطه اسیر او احاطه شوي یاست درته خواشینی یم او که خدای مه کړه له همدې ډلې کسان څخه یاست تاسو ته بلنه درکوم تر څو د خپلو ډېرو خبرو کولو د ناروغۍ درملنه وکړئ. د دې لپاره چې په خپلو مجلسونو او اړیکو کې اغېزناکه حضور ولرئ زده کړئ چې ډېر غوږ ونیسئ، لږ خبرې وکړئ او له خبرو کولو مخکې فکر وکړئ. که چیرې خپل دغه عیب او نیمګړتیا ونه منئ د شاوخوا خلک په نسبت تاسو خپله مینه او علاقه له لاسه ورکړئ. په اړیکو او ټولنیز ژوند کې د ډېرو خبرو کولو عیب او نیمګړتیا ته پام وکړئ او د لاندې ځینو ساده لارښوونو په رعایت کولو سره په هر مجلس کې د خبرو کولو د ټوکرۍ د سر ګل واوسئ. د خپلو ډېرو خبرو کولو لامل پیدا کړئ. ځینې خلک تل خبرې کوي او غواړي چې په هر مجلس کې شته سکوت او خاموشۍ ماتې کړي ځکه دغه کسان په خاموشۍ کې د خوښۍ وړ احساس نه لري. یا ځینې داسې خلک هم شته چې له ډېرو خبرو کولو څخه د خپلو اندېښنو او اضطراب د تخلیه کولو لپاره کار اخلي. په هر صورت د ډېرو خبرو کولو ریښه او لامل پیدا کړئ. وګورئ چې د کومو اشخاصو پر وړاندې او څه ډول موقعیتونو کې ډېرې خبرې کوئ تر څو د علت په اړه یې لا ښه پوه شئ. د هغه وختونو په پیژندلو سره چې ډېری خبرې پکې کوئ کولی شئ خپل چلند کنټرول کړئ. د خپلو ډېرو خبرو پر مهال د نورو غبرګون په پام کې ونیسئ. ځینې وختونه هغه کسان چې ډېرې خبرې کوي اصلا خپل چلند ته پام نه لري. هغه په پرله پسې توګه خبرې کوي او دومره خبرې کوي چې په پایله کې د نورو له تریو تندۍ او منفي غبرګون سره مخ کیږي. هغه مهال بیا متوجه کیږي چې په خبرو کې افراط کړی. هماغه ده چې بخښنې غوښتلو ته اړ کیږئ. پوه شئ چې په لاندې ذکر شویو موقعیتونو کې باید خپلې خبرې له ځنډ پرته پای ته ورسوئ. کله چې مقابل لوری یا اورېدونکی غوږ نه درته نیسي او خپل ځان له بل شخص یا ډلې سره بوختوي. کله مو چې مخاطب ستړی او خسته شوی دی او په څېره کې ستاسو له خبرو څخه د ستړیا احساس له ورایه ښکاري. کله مو چې د مخاطب حواس بلې خواته دی د بیلګې په توګه خپل موبایل یا لاسي ساعت ته ګوري او یا دا چې فکر موبایل ټابلیټ یا کمپیوټر ته دی.
که اړتیا نه وه د خپل ځان په اړه خبرې مه کوئ. ځینې ډېری خبرې کوونکي کسان په پرله پسې توګه د خپل ځان خپلو تجربو او خاطراتو په اړه کیسې کوي. ان 1% هم د دې احتمال په اړه فکر نه کوي چې ښایي مخاطب د هغه د ژوند د کیسو او پیښو په اړه اورېدو ته هیڅ لیوالتیا ونه لري. له نور سره د اغېزناکو او خوندورو اړیکو د ټینګولو لپاره باید له هغو سره نیک تعامل وکړئ. واحد خبرې کوونکی مه اوسئ. د ډېرو خبرو کولو د عادت درملنه د دې لامل کیږي څو له نور سره د لږو او اساسي خبرو او تجربو له شریکولو مثبته ګټه واخلئ او د هغو پر وړاندې لا ډېر مینهناک کس معرفي شئ. هرې خبرې اترې یوه دوه طرفه لاره ده، نو د خبرو اترو پر مهال مقابل لوري ته هم د خبرو کولو وخت ورکړئ. د نورو نظرونه په ورین تندي واورئ او د هغو د نظریاتو پر وړاندې لیوالتیا ښکاره کړئ. که چیرې یوازې تاسو خبرې وکړئ، مقابل لوری مو فکر کوي چې ځان غوښتونکي یاست او البته چې تېروتنه هم نه کوئ. له دغه احساس څخه د مخنیوي لپاره له نورو پوښتنې وکړئ او هغوی له خپل ځان سره په خبرو کې ګډون کولو او د نظر تبادلې ته راوبلئ. له خبرو کولو مخکې فکر وکړئ. ډېره بده ده چې له فکر کولو پرته خبرې وکړئ. پخوانیو ویلي دي خبره مو په خوله کې پرېمینځئ. څه بیړه لرئ چې له حوصلې او ځنډ پرته خپل نظر څرګند کړئ. له فکر پرته خبرې کول به مو په ډېر احتمال سره له هغه نظر څرګندولو پښیمانه کړي چې له ځنډ پرته مو پر ژبه راوړي دي. له خبرو کولو مخکې خپل ځان ته وخت ورکړئ. د فکر پر بنسټ خبرې کول د بوختوالي او صبر نښه ده. که ستاسو لپاره اړینه نه ده چې نور مو له ډېرو خبرو کولو ځورېږي، لږ تر لږه په خپل بېګناه مغز باندې رحم وکړئ او د هغه اندازې انرژي په خاطر سکوت غوره کړئ چې د ډېرو او بې ګټې خبرو کولو لپاره یې ضایع کوئ. دا ومنئ چې سکوت خوندور دی. ځینې وخت سکوت غوره کول یوه د خوښۍ وړ او ښکلې چاره ده. سکوت مغز ته ارامتیا وربخي او د افکارو تصفیې لامل کیږي. اړینه نه ده چې تل خبرې وکړئ. خپل ځان ته استراحت ورکړئ. سکوت کول د صبر د لوړوالي لپاره تر ټولو غوره تمرین دی او صبر کول د انسان د ښکلو او ارزښت لرونکو ځانګړنو له ډلې څخه دی. خپل ځان په مجلس کې د سکوت ماتولو لپاره اړ مه بولئ. ځینې وخت سکوت او خاموشي د بحث وړ موضوع د بدلولو او یا له بحث څخه د وتلو تر ټولو غوره لاره ده. څه بیړه لرئ؟ تاسو هم د نورو په څېر د دغه سکوت یوه برخه شئ. د عمر په لوړېدو معمولا خلک ډېر سکوت غوره کوي او ډېر غوږ نیسي. دا په خپله د فکري نبوغ یوه نښه ده او سکوت ارزښت په ګوته کوي. هغه سکوت او خاموشي چې د تجربې پایله ده. که چیرې تل او له دمې پرته خبرې کوئ، که په تر ټولو غوره میلمستیا او مجلسونو کې هم اوسئ، نشئ کولی چې د خپلې شاوخوا له ښکلې او خوښۍ بښونکې فضا څخه خوند واخلئ. د خپل ځان په اړه ویل نور بس دی. د نورو په اړه له هغو پوښتنې وکړئ او ځوابونو ته یې لیوالتیا ښکاره کړئ. د ډېرو خبرو د مخنیوي او درملنې لپاره لازمه ده تر څو په خپل ځان کې د اورېدلو مهارت تقویه کړئ. په مخکینیو مخونو کې په دې اړه بحث شوی دی. یوازې تاسو د نړۍ د ارزښت او اهمیت په مرکز کې قرار نه لرئ، نو یو څه د نورو د خبرو اورېدو ته هم وخت ورکړئ. که چیرې د خپلې کاري ورځې په هکله خبرې کوئ، هڅه وکړئ څو د نورو د اوضاع او حالاتو په پوښتلو سره هغوی هم بحث ته وردننه کړئ او اجازه ورکړئ چې څو دقیقې خبرې وکړي. په خبرو اترو کې له نورو سره ګډون وکړئ. خپل حواس په بشپړ درناوي سره پر هغه چا تمرکز کړئ چې خبرې کوي. فکر وکړئ کله چې د خبرو کولو په حال کې یاست او مقابل لوری په موبایل یا کوم بل څه باندې بوخت شوی دی، آیا د هغوی دغه کار مو خوښیږي؟ له نورو سره لا ډېر آشنا شئ. په ځانګړې توګه کوم مخاطب د لږو خبرو کوونکی اشخاصو له ډلې څخه وي. هڅه وکړئ چې د علایقو، تفریحګانو، سرګرمیو، ورزش او داسې نور په څېر موضوعاتو په اړه ترې پوښتنه وکړئ تر څو هغه لا ډېر وپېژنئ. په دې صورت کې کله چې راتلونکي ځل یو له بل سره مخ کیږئ، په راحتۍ سره به خبرو اترو ته دننه شئ او تاسو په هغه راډیو نه بدلیږئ چې په پرله پسې توګه د خبرو کولو په حال کې وي. نور خبرو کولو ته وهڅوئ. کله چې په یو مجلس کې تر ټولو ډېرې خبرې کوونکي تاسو یاست او نور شته کسان ساکت او خاموش دي، طبیعي ده چې تاسو به تر بل هر وخت ډېرې خبرې وکړئ او په حقیقت کې به پر یو نامحدوده ویاندوی بدلیږئ. نو باید پر یو څه هڅو سره د نورو لاسنیوی هم وکړئ او هغوی هم بحث ته دننه کړئ.
خو پام وي چې ځینې کسان خجالت ایستونکي دي او پر هغو باندې د خبرو کولو لپاره ټینګار سخت دی. د خجالتي کسان پر خبرو راوستلو لپاره هڅه وکړئ یوه دوستانه فضا رامنځته کړئ تر څو هغوی پکې د راحتۍ احساس وکړي. هغوی د ځینو جملو په واسطه لکه په دې اړه ستاسو نظر څه دی یا غواړم په دې برخه کې ستاسو نظر واورم خبرو اترو ته راوبولئ. که چیرې په یو مجلس کې حاضر کسان یو بل په ښه توګه نه پیژني لومړی باید هڅه وشي تر څو خپل ځانونه یو بل ته ور وپیژني او وروسته کوښښ وشي څو د ټول شموله او ګډو موضوعاتو په شریکولو سره ټول په بحث کې ګډون کولو ته راوبلل شي. هر څومره چې د نورو خبرو ته ډېر غوږ ونیسئ په همغه اندازه یې ستاسو د خبرو اورېدو ته لیوالتیا ډېرېږي. د نورو په خبرو کې مور ولېږئ. ډېری خبرې کوونکي کسان معمولا د نورو خبرې پرې کوي په داسې حال کې چې دغه چاره د مقابل لوري د ځورېدو لامل کیږي او د دغه عمل بیا بیا تکرار د دې لامل کیږي تر څو ډېری خبرې کوونکی شخص د بڼو د یو ویښته په اندازه د نورو په نظر سپک معرفي شي. نو هیڅ کله د نورو د خبرو په منځ کې مه وردانګئ. که چیرې دغه عمل ستاسو عادت وي په بشپړ لزوم سره یې د له منځه وړو لپاره اړتیا لرئ. ځینې وخت هم د نورو د خبرو کولو سرعت له تاسو سره توپیر لري. اجازه ورکړئ چې نور خپلې خبرې پای ته ورسوي. صبور اوسئ او باور وکړئ چې یوه یا 2 دقیقې زغم او صبر د هیڅ چا کور نه ورانوي. وروسته له هغې چې د مقابل لوري خبرې ختمې شوې له 4 تر 5 دقیقو نور هم وخت ورکړئ. ښایي هغه د خپلو خبرو د بشپړولو لپاره کوم څه نور هم ووایي. که چیرې د نورو د خبرو کولو پر مهال ستاسو ذهن ته یو نوی فکر یا نظر ورسید د هغوی خبرې مه پرې کوئ او په مناسبو وقفو کې هڅه وکړئ چې خپل نظر څرګند کړئ. یا که چیرې همغه شیبه د خپل نظر څرګندولو ته اړتیا وینئ په ډېر ادب سره بښنه وغواړئ او خپل نظر یا خبره له هغو سره شریکه کړئ. یو با احساسه او اغیزناک اورېدونکی اوسئ. کله چې د یو چا خبرو ته غوږ نیسئ د یوې مجسمې په څیر مه اوسئ. هڅه وکړئ چې د سر په خوځولو د هغو د خبرو په تاییدولو او د پر وخت پوښتنو په مطرح کولو سره څرګنده کړئ چې د هغوی خبرو ته مو غوږ نیولی دی او پر مطلب یې پوه شوي یاست. د مقابل لوري د خبرو او جملو په تکرارولو سره هغه ته ښایي چې غوږ مو ورته نیولی دی او پر خبرو مو یې تمرکز کړی دی. د بیلګې په توګه کله چې وایي ما تل غوښتل چې هرات ته سفر وکړم تاسو کولی شئ ووایئ نو تل مو غوښتل چې هرات ته سفر وکړئ او د هغوی د جملو په تکرار او تایید سره د یو فعال اورېدونکي په توګه خپل حضور او پاملرنه اعلانوئ. غوره غوږ نیونه او د پر وخت غبرګونونو څرګندول له ناسمې پوهېدنې مخنیوی کوي او د مقابل درک او د دواړو لورو ترمنځ د غوره تفاهم لامل کیږي. هغه ډله او مجلس چې حضور پکې لرئ وپیژنئ. د چلند د بدلون او له نور سره د تعامل کولو د ډول لپاره باید پوه شئ چې ستاسو مخاطب څوک دی او په هر ډول مجلس او ناسته کې باید څه ډول چلند وکړئ. د عادتونو بدلول په لومړیو کې ستونزمن دی خو د موقعیتونو او مختلفو وختونو په سمه توګه پیژندل د خپلو ډیرو خبرو کولو د نیمګړتیا په درملنه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. خپل مخاطب وپیژنئ. آیا په یوه لویه ډله کې قرار لرئ او یوازې له یو کس سره مخامخ یاست؟ آیا ستاسو مخاطب یا مخاطبین ډیری خبرې کوونکي دي او که ستاسو خلاف ساکت او خاموش خلک دي؟ هر موقعیت خپل ځانګړي تعاملات او اړیکې لري. د نورو چلند ته غور وکړئ. که چیرې ټول ساکت او خاموشه دي تاسو هم باید سکوت غوره کړئ. دا چې تاسو ډېرې خبرې کوئ نو په داسې وضعیت کې د ډېرو خبرو کولو ځانګړنه 2 برابره پیاوړې کیږي. که چیرې پر خپلو خبرو پیل هم کوئ یوازینی خبرې کوونکی مه اوسئ او نور حاضر خلک هم خبرو کولو او د نظر تبادلې ته راوبولئ.